ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أو خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد لهم عذابا عظيما. صدق الله المولان العظيم. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: سألت عليا: هل عندكم شيء ليس في القرآن فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسلة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتاب وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن يقتل مسلم بكافر وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، موږ دا 2 هفتې کېږي چې د قتل په باره کې خبرې کوو، او د قتل او د قصاص عنوان تاسو واورېده. قتل هغه بده پدیده ده چې یو اجتماع ته بې د شر نه بل څه نه راوړي، بې د ناامنۍ نه بل څه نه راوړي ورته، بې د خون وینو د تویولو نه بل څه نه راوړي ورته. او کوم یو قوم کې چې قتل وي او د حیات اهمیت ورسره نه وي، هغه قوم کله هم درنښت باندې نه وي، او هغه قوم کله هم ترقي نشي کولی، او د هغې قوم زوال په خپلو سترګو باندې لیدل کېږي. هر قوم چې کله مجرم شي او قاتل شي او وینې توی کړي، د هغې قوم دپاره نیکبختي او سعادت ډېره لرې خبره ده، تر څو پورې مکمله توبه ونه باسي او بېرته د الله نظام ته رانشي. حقوق جزا کې یو فصل د قصاص او د قتل دی، درسته ده، اما دې ته سړی باید فکر وکړي چې ولې الله جل جلاله په قصاص باندې روا کړی او مساوات یې رالیږلی، ولې د قتل نه داسې ممانعت کړی دی چې همیشه دپاره به په دوزخ کې وي او د دنیا سعادت به هم نه وي په برخه. علت څه دی؟ د یوې کورنۍ ورانول، د یوې کورنۍ تباه کول، د خلکو بچي یتیمان کول، ولږ یو تندې سره مخامخ کول، یوه کونډه او یتیمان په کوڅو کې او په بد حالت کې ګرځېدل، د جړا او د فریاد حالت پې راوړل، یو قوم او یو ډبر ټول په غم لړل او په یو ټغر باندې د غم کېنول، دې ته قتل ویلی کېږي. او د ټولې ناامنۍ سریزه او د ټولې بدامنۍ عنوان او د ټولو دنیا هغه جنایتکار کار او بدکاره کار، هغې ته قتل ویلی کېږي. فلهذا الله جل جلاله چې څومره تاکید په قتل کې کړی او په جرمونو کې کړی، دا زموږ او ستاسو د بندګانو د خیر دپاره دی، او خصوصا مسلمانانو ته چې کوم نصیحت د جرم دپاره کړی دی چې جرم مه کوئ او منع یې راوړې ده، او پیغمبر صاحب ته یې ویلي دي چې دا ورته ووایه چې دو جرمونه نه کوي. نو دا زموږ او ستاسو د سعادت دپاره دی. څو ورځې په نړۍ کې اوسېږو، څو ورځې دلته ژوند وي، نو په ارام او په اسودګۍ او په امنیت سره یې تېر کړو، نه دا چې په حرج و مرج کې یې تېر کړو.
نه دا چې په ظلم او استبداد کې تیر کو، نه دا چې په غلا او زنا کې تیر کو، نه دا چې په قمار او شرابو کې تیر کو، نه دا چې په قتل او قتال کې تیر کو. فلهذا د هر اجتماع ارزیابي په دې کېږي چې په هغې کې ارامي وي، هغې کې قتل او جرمونه نه وي، او کوم یو کې چې جرم وي او قتل وي په هغې اجتماع کې سعادت، نیکبختي، ارامي او امنیت هېڅ وخت نه راځي. فلهذا الله جل جلاله په دې آیات شریف کې فرمایي، دا صورت د سورت نساء 92 او 91 آیات دی او الله جل جلاله فرمایي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا، د مؤمن د پاره نه د شایسته او نه ښایېږي مؤمن ته او نه وي مؤمن ان يقتل مؤمنا چې بل مؤمن قتل کي. ولې قتل کي؟ الا خطأ، مگر که خطا تې ولګېږي. ومن قتل مؤمنا او چا چې مؤمن قتل که خطأ په خطا سره فتحرير رقبة، نو غلام به ازادوي. کوم غلام؟ ودیة مسلمة الى اهله، مومن غلام به ازادوي او دیت او دیت به ورکوي هغه کورنۍ ته کوم یو چې په غم لړلې ده الى اهله، اهل د هغې ته، الا ان یصدقوا، مگر هغه څه چې هغوی ورته صدقه یا زیات کړي ورته هېڅ پروا نشته، خپلو منځونو کې مصالحت کوي او زیاتوالی کوي په شرعي دیت باندې یا کموالی کوي، دا د هغوی خپل صدقه او د هغوی خپل اختیار دی. فان کان من قوم عدو لکم، او که چېرته داسې وي چې دغه سړی تاسو یو خدا ووژنه چې تاسو مؤمن ووژنو، مؤمن پاڅېد بل مؤمن ووژنو. او دویم صورت کې دا دی چې یو خو مؤمن، دویم دا دی چې که تاسو یو بل قوم کې ووژئ یو بل سړی څوک و؟ ستاسو د دشمنانو ځلې و، هغه هم ووژو، دې کې هم ستا کفاره فتحریر رقبة مؤمنه، دې کې هم تاسو به ازادوئ یو غلام یا یو کنیزه مؤمنه او مسلمانه، دې کې دیت نشته. وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق، که چېرته داسې یو قوم کې تاسو قتل وکړه چې ستاسو او د هغې ترمنځ معاهده وي، د هغې او ستاسو ترمنځ کوم یو تړون لیک شوی وي او یو بل سره روابط او معاهدات جوړ کړي وي، دا د دولت په سطحه وي، که د فرد په سطحه باندې وي، که د تنظیم په سطحه باندې وي، که د ټولنې په سطحه باندې وي، او که په هره سطحه باندې وي چې تاسو هغې سره میثاق او فدیه، نو هغې سره هم فدیة مسلمة، تاسو به ورته فدیه به ورکوئ مسلمان څنګه الی اهله مسلمه او پوره اهل د هغې ته چې تاسو وژلې، ځکه ستاسو سره یې تړون کړی، تاسو سره معاهده لري، روابط در سره لري. وتحریر رقبة، پرته له دې نه چې دیت ورته ورکوئ، نو تاسو به یو غلام هم ازادوئ چې هغه غلام مؤمن وي نه کافر. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، که چا غلام پیدا نه کړ نو د دې سړي دپاره لازم دا دی چې دا به 2 میاشتې روژه نیسي، مسلسل روژه به نیسي، په دې کې به د اختر ورځې نه وي، داسې کمې بلې ورځې به نه وي چې دا قطع کېږي، او که قطع کېږي دا 2 میاشتې روژه، نو بیا به یې د سر نه دا روژه نیسي. فشهرین متتابعین، یو په بل پسې توبة من الله، او توبه او رجوع به وکړي الله جل جلاله ته. وکان الله علیما حکیما، او بې الله تعالی علیم دی، پوه دی او حکیم دی چې تا کې کوم بل رنځ او مرض شته دی او که نشته دی، او که نه صفا او ستره. اوس راځو د قتل لپاره د رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي عن علي جحیفة، د علي رضی الله عنه نه پوښتنه کوي، ورته وایي هل عندکم شیء لیس فی القرآن، آیا تا سره یو څه شی شته دی چې په قرآن کې نه وي یو شی؟ ولې ورنه دا سوال کوي؟ ځکه ورنه دا سوال کوي چې اهل تشیع وایي چې علي رضی الله عنه ته خاصې خبرې کړې وې او فاطمة الزهرا باندې وحی راغلي، نو د قرآن نه علاوه له هغوی سره نور هم شی نشته دی. نو دا جحیفة ورته وایي علي رضی الله عنه ته آیا تاسو سره اضافه د قرآن نه کوم شی شته دی؟ دلته د شیعګانو جواب دا ویلی کېږي هل عندکم شیء لیس فی القرآن، آیا هغه شی تاسو سره شته دی چې هغه په قرآن کې نه وي؟ فقال علي رضی الله عنه ورته وفرمیل والذي خلق الحبة، قسم مې دې په هغه خدای وي چې هغې دانه پیدا کړي او د هغې نه شینکې او بوټی پیدا کړي، وبرأ النسل، او په هغه نسل او په انسان کې روح اچولی، ما عندنا الا ما فی القرآن، موږ سره هېڅ شی هم نشته دی بې له دې نه کوم یو چې قرآن دی،
دغه صحیفه دغه قرآن عظیم شان موږ سره شته شیعهګان چې څه وایي هغه دروغ وایي ځکه ما سره بل شی بې د قرآن نه نشته الا مګر خبره داسې ده ما فهم ورکوي الله جل جلاله یعطا رجلا یو سړي دپاره فی کتابه په خپل کتاب کې قرآن عظیم شان باندې پوهې کوي معنا نزولا ارشادا حکما دا ټول صریحا وکنایا مجملا وصریحا ومتأولا ټول هغه څه چې په قرآن کې دي په هغې ټولو باندې پوهې کوي اوس نو فی کتابه چې هغه په خپل کتاب کې وي فی الصحیفه په هغه صحیفه کې قلت وما فی الصحیفه ویل علي رضی الله عنه چې ما سره یوه بله صحیفه ده او هغه زما د تورې په تیږې کې ایښې ده ما یعنې هغه زما ساتلې ده قلت ما فی الصحیفه نو په دې صحیفه کې څه شی دی چې په قرآن کې تا ته بل شی نه دی راغلی قال العقل ویل هغه د دیت پاڼه ده د قصاص پاڼه ده کوم یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مهرباني کړې ده او موږ ته ارشاد کړی او دا قانون یې راته جوړ کړی وفقاق الاسیر یو فصل دا دی چې دیت په باره کې دی او دویم فصل او عنوان دا دی چې اسیرانو سره نیکي کول یو اسیر خوشي کول یو بندي خوشي کول یو ضیق الحال سړي سره کومک کول وان لا یقتل مسلما او دریم عنوان او دریم فصل پکې دا دی په دې صحیفه کې چې ما سره ده د تورې په تیږې کې ما سره ده دې تحقیق کې چې نه به وژل کېږي مسلم بکافر په کافر باندې رواه البخاري ومشکل اوس راځو دې ته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او دا د الله ارشاد قتل هم وویو چې قتل هغه خراب او حادثه او پدیده ده چې ټول خلک په قهر الله کې اچوي او ټول خلک د الله جل جلاله امنیت ورنغاړي او ورنې لرې کوي او هغه سهولتونه او هغه شرایط چې هغوی لري ټول شرایطونه لرې کېږي اوس موږ راځو دې ته چې قتل دې آیات شریف کې د خطا ذکر شوی او مخکې آیاتونو کې د قتل ذکر شوی او د قصاص ذکر شوی او په قصاص کې دا ویلي چې ولکم فی الحیات یا اولی الالباب په قصاص کې تاسو دپاره ټول اجتماع دپاره حیات دی او ژوند دی ای د عقل خاوندانو ته پوهیږئ نو اوس دلته د خطا بحث کوي او بیا وروسته آخر آیات کې د دویم آیات کې بیا د متعمد او د قصدن قتل بحث کوي نو اوس موږ راځو دې ته چې قتل په درې ډوله شو په قرآن عظیم شان کې درې ډوله قتل دی یو هغه قتل دی چې عمدا او قصدا وي او روایي ګڼي چې زه ځم او دا سړی وژنم دې دپاره الله جل جلاله قهر غصه او خالدا مخلدا په دوزخ کې به وي همیش دپاره فی جهنم همیش دپاره به په دوزخ کې وي د دپاره قصاص دی دی به مړ کېږي او که قصاص نه وي نو دی په درې شیان کې یا به قصاص کېږي او یا به ورته ورسه عفه کوي او یا به ورته دیت ورکوي دې درې واړو کې اختیار دی دې درې عمد قتل کې خو که قصاص یې کړي دا بهتره خبره ده ځکه د ټول اجتماع امن به راشي او خلک به ووایي چې که زه قتل وکړم نو بیا به زه هم قتل کېږم زه به هم بیا قصاص کېږم دا عمد قتل شو او د عمد قتل سخترین او بدترین قتل دی دویم قتل شبه عمد دی شبه عمد دې ته ویلی کېږي چې یو پلار زوی برابروي او په ادب کوي یو استاد زوی او یو استاد خپل شاګرد برابروي او هغې سره اله هم داسې شی نه وي ځکه چې په عمد قتل کې به یا په هتیار په ګولۍ باندې به یې ولي او یا به یې د اوسپنې باندې ولي یا به یې په چاړه باندې ولي هغه شي باندې چې شک د وجود پرې راځي او وجود پرې جریح کېږي او وجود نه پرې وینه وځي یا به نیزه وي او یا به همداسې نور شی نه به وي یا به پانس لرګی وي داسې یو شی نه به وي چې هغې باندې وینه د وجود د مقتول نه وتلی شي نو دې ته عمد قتل کې هغه سلاح استعمالوي دویم د شبه عمد کې به هغه سلاح که استعمال شو مثلا عصاچوب ورسره دی یو لرګی ورسره دی یا د استاد سره یوه چوکه ده او هغې باندې شاګرد برابروي او یا ورسره یو مطروقه یا د اس مطروقه ده ورسره تازیانه ده ورسره نو په دې باندې ووهي او دې د دې زړه دا نه وي چې زه دا مړ کړم بلکې د دې دپاره چې دې زه په ادب کړم خو تصادفا کله چې دې ووهي په دې خپل عصاچوب باندې هغه مړ شي نو دې ته شبه عمد ویلی کېږي په شبه عمد کې که چېرته عمدا قصد کې یو سړی مړ نه شو نو یوه مسلمه کنیزه یا مسلم غلام به ازادۍ ورسره د دې چې دیت ورکوي
او همداسې په شوب عمد کې به هغه انسان چې کله مړ کېږي او قتل کېږي هم به کنیزه ازادۍ په دې باندې قصاص نشته، هم به غلام ازادۍ، مؤمن غلام به ازادۍ، ځکه چې د یو مسلمان مؤمن د هغې نجات باعث شي د غلامۍ نه چې خلاص شي، نو مؤمن غلام به ازادۍ او چې غلام ازاد او دیت به هم ورته ورکوي، د هغې کورنۍ او ورثې ته به دیت هم ورکوي. او دریم هغه څوک دی چې هغه په خطا باندې قتل کوي. مثال په طور باندې خطا دوه قسمه ده. فقها او علما دا وایي خطا فی الفعل و خطا فی القصد. دوه شی دی، قصد او فعل. قصد دې ته وایي چې زه ځم ښکار ته، او فعل دې ته وایي چې زه ټوپک راواخلم کشکول و ماشه. نو اوس خطا فی القتل او خطا فی القصد څه معنی؟ خطا فی القصد دا معنا چې دې سړی یو ځای کې ښکار باندې ټوپک راکش کړ او ولې ښکار هغې باندې نیزه راکش کړه، لیندۍ او غشی پرې راکش کړ، خو د دې کې یو دم ناڅاپه یو سړی را برابر شو او هغه پرې ولګېد مړ شو. دا خطا فی الفعل شو. او خطا فی القصد دې ته ویلی کېږي که یو حربي سړی راواخلي، یو سړی دارې حرب ته ځي او هلته خلک جنګونه کوي او یو مسلمان دا خیال وکړي چې دغه بل سړی کافر دی او زه یې باید ووژنم، نو د وژلو په صورت کې دا خطا فی القصد شوه، ځکه د ده حق دا نه او نه یې دا ویل چې زه باید دا ووژنم. نو خطا فی القصد، خطا فی الفعل، دواړه دا په خطا قتل کې راځي. په دې دواړو قتلونو کې د خطا فی القصد او خطا فی الفعل کې هم مؤمن غلام به ازادېږي او غلام ازادېدو سره به دیت ورکول کېږي د هغې کورنۍ ته. تاسو به وایي دیت څه شی دی؟ انشاءالله وروسته هفته کې که وخت و بیا د دیت په یو مکمل سیټ دی، یو مکمل کلاس دی، یو مکمل عنوان دی او بیا به انشاءالله هغې څه باندې هم خبرې وکړو. نو اوس راځي دې ته چې دې مؤمن چې دا ووژنه په دې میدان کې دا خطا فی القصد او خطا فی الفعل کې هم مؤمن ازادول دي. ځینې علما دا مني او ځینې یو قتل تسبب دی او یو قتل جری مجرا دی. قتل جری مجرا دې ته ویل کېږي د دوو قومونو جنګ دی، د دوو تنظیمونو جنګ دی او په منځ کې ورته یو سړی راغی او یو ځل یې ولګېد او مړ شو. دې ته قتل جری مجرا ویلی کېږي. د دې به هم تحریر رقبتن دیت به ورکوي او هم به غلام ازادوي، ځکه دې خو هر څه ګناه کړې وه چې دا مړ شو. دریم قتل تسبب دی. قتل تسبب دې ته وایي چې یو سړی د تسبب شي د قتل، هغه تسبب دې ته ویلی کېږي چې یو سړی کاڼی په لاره کې ږدي، یو سړی کوی په لاره کې جوړوي او یو سړی یو بل ضررناک شی په لاره کې جوړوي او یا یو داسې ځناور ساتي چې خلک خوري، دې ته تسبب ویلی کېږي. یعنې یو دم دې باندې هم قصاص نشته، خو غلام او دیت ورباندې جوړ دی چې یو سړی مړ کېږي. دا دوه قسمه قتلونه اکثر علما نه مني او امام صاحب مالک قتل شبه عمد هم نه مني، خو نور امامان او صحابه د هغو نه نقل کوي چې دا باید ومنل شي، هغه منل کېږي. بیا امام صاحب شافعي په عمد قتل کې غلیظ دیت غواړي، سخترین دیت غواړي، او امام صاحب ابو حنیفه یو ته غلیظ وایي او بل ته غلیظ ویلی کېږي. دواړو کې سلسل اوښان دي، خو یو باندې لږ پوره غټ اوښان او یو کې واړه اوښان. فلهذا دلته او اوس دغه آیات دا د قتل انواع شو. عمد قتل، قصدن قتل، مؤمن وجل، دیت او یا قصاص او یا کفاره، دا درې وانه. او که قصاص شو بیا پې نه دیت شته او نه پې کفاره شته، په خپل عمل ته ورسېده الله تعالی د همیش لپاره په دوزخ کې اچوي. دویم شبه عمد قتل، په هغې کې غلام ازادېدل او د غلام ازادېدو سره سره که بیا غلام ازادولی نشي 2 میاشتې مسلسل روژه نیول او که بیا دا هم نشي کولی او دیت به ورکوي او دیت بیا په هغه چا باندې وي چې کوم یو د دې ورثه دي، هغه ورثو باندې بیا دیت ځکه وي چې داسې یو خراب سړی تربیه کړی په خپل کور کې او خپل زوی تربیه کړی، دیت د زجرا هغې ته به په 3 کالو کې بیا ورسوي ورته دیت. فلهذا اوس چې دا دویم قتل شبه عمد کې دا راغلی. دریم د هغه قتل دی چې خطا قتل دی، چې هم په قصد کې د خطا او هم په فعل کې د خطا، دې دواړو کې هم دیت دی او هم غلام ازادېده دي.
راځو دې ته چې الله جل جلاله عمد قتل او دا درې واړه قتلونه انسان ته برابر کړه او یو مجرم په خپله سزا باندې ورسېده او د دې سزا سره ټول کلاس او صنف یو پوره مکمل سیټ یو مکمل کتاب د قتل دپاره جوړ شو د جرمونو دپاره جوړ شو زموږ اکثر مواد د حقوق جزا لکه په دې قتلونو کې 394 ماده 14 بند حقوق جزا د افغانستان دا صراحت کوي خو څوک یې نه تطبیقوي همدغه قوانین د مصر قوانینو نه اخیستل شوي یو متمدنې جامعې نه اخیستل شوي د قرآن په رڼا کې پرې اخیستل شوي خو څوک پرې اجرات نه کوي د مصر د قوانینو نه قوانین جزا دلته جوړ شوی دی په افغانستان کې خو څوک پرې اجراات نه کوي او 394 ماده په دې باندې صراحت کوي چې قتل کې باید سړی مړ شي خو هلته هېڅوک هم د قاتل نه مړ کېږي نظر په خپلو احوالو د امیرانو په خوښه باندې څوک نه مړ کېږي نو اوس راځو دې ته چې دا ټول شیان خو راغله دا قتلونه جوړ شو د یو مسلمان دپاره د دې لار نه پیدا کېږي چې قتل دې وکړي نو بیا علي رضی الله عنه ته ځکه دا صحابي سوال کوي چې ښه دا خو دې وویل راته نو اوس ما ته وښایه هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته خاص درکړي هغوی ما سره نور شیان نشته دي خاص هماغه څه دي کوم یو چې کافر په مسلمان په کافر نه مړ کېږي هو که چېرته یې ورسره میثاق لره او معاهده یې ورسره لرله لکه موږ تاسو معاهده ډنمارک سره کړې ده باید د هغې قوانین ټول مراعات کړو دې ته هم یو قسم معاهده ویلی کېږي دا معاهده شخصي هم کېدلی شي د هغې ته راته کوم قانون حکم کوي باید د هغې قوانینو مطابق کله که امانت راسره کېږي وایي نه تښتم چې خدای دا مال غنیمت دی د کافر مال دی د انګریز مال دی نور داسې معاهدات که چېرته کوي که ستاسو میثاق ورسره و قرآن ورته وایي که میثاق دی د یو قوم سره و او معاهده دې ورسره وه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د یهودو سره معاهده کړې وه ټول هر څه چې په هغې معاهده کې نوشته دي هغه به مراعات کړې تر څو پورې چې معاهده ماته کړې نه وي چې معاهده یې ماته کړه بیا هر څه کولی شي خو معاهده نه شي یو ورځ امیر صاحب امیر معاویه رضی الله عنه په یو سیند په غاړه باندې روانو رومیانو پرې احتجاج کړی وړاندې راغلی نو چا ورته ویل امیر المؤمنین دا خلک ډېر مخکې راغلي دي او موږ باندې ظلم کوي ویل موږ دې سره میثاق او معاهده لرو ته پوهېږې که نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میثاق او معاهدې ته ډېر اوچت اهمیت ورکړی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله وایي چې څوک ذمي مړ کړي د هغې ذمه زما په غاړه ده یعنې هېڅوک هغه نشي مړ کولی فلهذا میثاق او معاهده کې څوک حرکت بې ځایه نشي کولی نو علي رضی الله عنه دا وایي چې په دې صحیفه کې هر وخت چې اسیر وي ازاد یې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خلک اسیران کړي د اشتباه په وخت کې لکه څارنوال او پولیس چې صلاحیت لري 3 ورځې د صلاحیت د پولیس دی چې سړی بندي کړي متهم بندي کړي مظنون بندي کړي او یوه هفته د څارنوال صلاحیت دی چې یو سړی په زندان کې اچولی شي تر څو خپل کشف الحال او ټول حالاتو کې معاهدات او ټول هغه مشاهدات او ټول هغه محضرونه جوړ کړي د ډاکټر نظر واخلي ټول شیونه چې تر څو پورې دوسیه وتړل شي یوه هفته کولی شي چې په زندان کې وساتي د یو جرم په مقابل کې او قاضي د ابتدایي کولی شي 3 میاشتې توقیف ورکړي او یو سړی وساتي مرافعه او تمیز کولی شي چې 6 میاشتې نور هم وساتي چې 9 میاشتې شي تر څو پورې د دې دوسیه تکمیله شي نه دا چې بعضې عجله کوي د افغانستان حکومت او هر څه په خپل سر باندې دوسیې ترتیبوي غلط یې ترتیبوي او هېڅ وخت نه ترتیبېږي هغه غلطي ده په هغې کې ځکه هغه غیر متهم خلک او هغه خلک چې د اشتباه لاندې دي شبهه ده پکې هغه قصاص کوي او هغه وژني دې کې ډېر زیات سهوه کوي په هغې کې فلهذا د قرآن عظیم الشان کوم یو شان چې دی نو د قتل خطا هم او د قتل عمد هم او د شبه عمد هم ټول احکامات په ځای باندې دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو احادیثو په رڼا کې دغه ټول قتلونه شرحه شوي دي او په خپل وخت و زمان کې هم اجراءات په دې باندې کړي دي فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اصوف على الله من قتل رجل مسلم ترمذي نسائي ووقفه بعضهم وهو الأصح ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب دا حدیث ترمذي او نسائي او نور ټول کتابونو روایت کړی دی او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي چې د نړۍ ورانېدل د دنیا ورانېدل الله ته ډېر اسان دي نظر د دې نه چې یو مؤمن ووژل شي باید ټوله دنیا ورانه شي خو چې یو مؤمن په حیات واخیستل شي یعنې د دنیا ورانېدل اهمیت نه لري نظر دې ته چې یو مؤمن قتلېږي او یو مؤمن د دنیا نه رخصتېږي
د دین الله جل جلاله د دې د قتل اهمیت دین معلومیږي او فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي هريره رضي الله عنه روايت کوي لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لاكب الله في النار رواه الترمذي وقال حديث غريب. دا فرمایي دا رسول ابي هريره رضي الله عنه فرمایي چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې داسې وایي په چېرته دا ټول اهل د ځمکې او د اسمانونو د یو قتل د یو مؤمن کې شرکت وکړي دغه ټول به زه واخلم او په مخ به یې وغورځوم او جنت ته به یې ګزار کړم پړ مخه به یې کش کړم او ټول به په دوزخ کې واچوم ځکه چې یو مؤمن یې وژلی دی د مؤمن په وژلو باندې اهل د سما او د ځمکې ټول خفه کېږي الله جل جلاله دومره په غوسه کېږي چې دغه ټول د ځمکې او د اسمان خلک شریک شي په قتل کې او رایه ورکړي ورته مساعد دی که معاون دی که همکار دی که تهیه کننده د صلاح دی او که نور ځای ورکوونکی دی مکان ورکوونکی دی او په نور شؤوناتو په یو قسم نه په یو قسم باندې کومک کړی امر دی چې امر یې ورته کړی دی فاعل دی او مکره دی او ټول دی دغه ټول د ځمکې او د اسمان خلک به وایي ټول زه په ځمکه په دوزخ کې واچوم او پړ مخې او دوزخ ته به پړ مخه راکاږم. ابن عباس رضی الله عنه فرمای یجوء المقتول راځي به ورځ په قیامت باندې مقتول او قاتل به د سر د ویښتو تندینه نیولې وي او وی به یا ربي قتلني دې زه قتل کړی یم حتی یدنیه من العرش تر څو پورې اجازه ده ورته چې عرش ته نږدې شي او ورته وایي دا هغه څوک دی چې زه یې قتل کړی یم او وینې به یې رګونو نه څڅېږي الله جل جلاله هغه په دوزخ کې اچي هو د دوزخ اچول که چېرته عمد قتل وکړي ټول علما په دې باندې اتفاق لري دا به ټول عمر په دوزخ کې وي ځکه دې ته د توبې دروازه نشته دی حلال ګڼي داسې د یو سړي جرم لکه موږ تاسو چې نن سبا ویو چې ماته وینه د مرغۍ د وینې قدر سای د مرغۍ د سا قدر اهمیت نه لري دا به همیش دپاره په دوزخ کې وي هغه څوک چې خطا قتل کوي شبع عمد کوي په توبه وباسي الله تعالی علیما حکیما توبه او راتلونکی دی په دې باندې د توبې او هغې ته عفه کوي په هر صورت انشاء الله بله هفته کې که ژوند و د دې ټول دیتونه به بیان کړو او نور شؤونات چې څه په قتل پورې اړه لري انشاءالله په هغې به خبرې کوو دعا کوو اله العالمین زموږ دا محفل د ذکر په محفل کې حساب کړو خدای د دې ثوابونه زموږ ټولو مشرانو کشرانو قاتل مقتولانو ته ورسوي اله العالمین موږ ستا په لاره برابر کړي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله